د کرونا ویروس په اړوند برابر شوي خبري کنفرانس کې د خوست ولي محمد حلیم فدایي وویل ولایتي اداره به د هلیکوپټر په ذریعه 15,000 د عامه پوهاوي پیغام پاڼې د خوست په بېلابېلو منطقو وشیندي. ترڅنګ به د اسانه خدمت له لارې وتوانېږي څو پیښو او شکایتونو ته پر وخت رسیدګي کړې وي. د عامه پوهاوي په اړه باندې دا اوس د 240 علماو د روزنې موضوع روانه ده. د موږ به تقریبا همدغه نن ورځ تقریبا د 15,000 نه زیات موږ د عامه پوهاوي پیغامونه د حواله لارې په کلو باندو کې تکثیر کو په بازارونو کې موږ حالات څیړو او دغه مرکز د همدې لپاره دی چې له دې نه عمومي هدایات ټولو ارګانونو ته تکثیر سي او هغوی په دې باندې اجراءات وکړي. په دې کنفرانس کې په خوست کې پر دیني علماو هم غږ وشو چې دوی د دې پر ځای چې ولس په غفلت کې واچوي پر ځای د ورته د احتیاط او پام پیغامونه خپاره شي. ولې زیاتوي که بیا هم چیرې علما د نظر اختلاف او یا دلایل لري کولی شي له ولایتي ادارې سره د 100 شمېرې له لارې په تماس کې شي چې له موظف شوي علما سره به مسله تر حل و فصل رسوي. او که دا ځل موږ داسې دقیق معلومات رالو موږ به ټولو کشفي ارګانو ته هدایت کړی دی نو موږ به فورا له دا ځل هیڅ نه وه له ده سره مراعات نه کېږي او د نرخونو په وړاندې به موږ له دوی سره قاطع چلند کوو چې کله ولس دوی په تکلیفوي. تر ټولو نه لوی فرض د انسان د ژوند ساتل دا په اسلام کې درج ده. ټولو علماو ته زما هدایت غوښتنه هیله هر څه چې ورته وایي دا ده چې لطفا اسلام تحریفوي ما، اسلام ناسم خلکو ته تفسیروي ما. اسلام ډیر واضح دی، د اسلام دریځ په دې اړه باندې ډیر واضح دی. دا په داسې حال کې دا چې د کرونا ویروس له امله د اندېښنو د خپرېدو سره سم په دې ولایت کې په ځانګړي ډول د خوراکي توکو بیې هم په لوړېدو دي. خو ولایتي اداره بیا وایي هغه څوک چې دا حالت د فردي ګټو لپاره د یو فرصت په ډول استفاده کوي له هغوی سره به قانوني چلند کیږي.